قاری سے وہ استاخلہ کی اثر نشته جمعی زما به دې کې نشته خو چې تا دا 21 سال دا مولانو دا خبر اورېدلې په دې ټولو کې اثر نو که په هغې کې اثر و نو ته به یې راګیره ولې خرې ته دا پنسې ولې راکاږې ته دا بېلمازه ولې ګرځې ته په 11 بجې ګډ مارننګ ولې کې ته په ټچ موبایل باندې د یوټیوب او دا ګوګل او دا وغیره وغیره غلط استعمال ولې کې ته ترزوي ته ولې ګورې ته ماما لور ته ولې ګورې ته د ترورې لورې ته ولې خاندې ته په کلاس کې د تنظر ولې دیدار کې ته نشې ولې کې ته حرامي توبونه ولې کې نو که زما په خبره کې اثر نه و نو زما نه مخکې دا 24 سال چې تا ته تبلیغ وشو په هغوی کې هم اثر نه و نه 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 انټرنیشنل د ګوتو ته یې که زما په هغې کې اثر نه و نو د بل نه خو به دې اثر اخیستی و نو چې د بل نه دې وانهغستو نو دا ګوته به دغه تبلیغیانو کې نه ده دا مسله به دغې علماو کې نه ده دا مسله په تا کې ده انټرنیشنل مسله په چا کې ده مقصد ورسېدی که غلطه خبره مې وکړو دا 21 سال لا ټول علما د دې ټولو به دې خوله کې اثر نشته څه خو دا بېغیرته دی که نه دا څه دی او بېغیرته خو ځکه دی پرون اولدار صاحب زما نه موضوع به بل طرف ته پرون اولدار صاحب راغی ستا باندې کمپلین شوی دی مې څه کمپلین شوی چې یاره ده دا بیان ناقابل برداشت دی نو ما یې واقع دی خو صحیح ویلي دي چې د دې دا ستن خوږول ډېر کوي ایس ایچ او صاحب پته نہیں کمپلینٹ یې کړی مې دا چا کړی اول اولدار صاحب راغی که نه موږ خدمت مې دا چا کړی یاره جی وایي کمپلینٹ کننده هایډ دی څه دی ای بېغیرته ما یې چا چې کمپلینٹ کړی څه دی دلته د سوټیای والے یو ډپارټمنټ جوړ کړی دی څه ورته پورټر کیټ څه شی ورته وایي نو په هغې کې چې کله کمپلینټ وکړي نو ته په راز کې ساتي ته په څه کې ساتي ته شکایت کننده لکه داسې ړوند ګورمنټ رامخامخې که څه که چې زه پې حتی کې عزت وکړم زه کیس دایر کړم چې دې بېغیرته کمپلینټ کړی دی اوس دې واضح کړي دا دله نه ده انټرنیشنل د کور نه د دغه پلار نیکم دله دا به ورته هم زه ثابت کړم او په عدالت به ورته ثابت کړم نو ولدار صاحب وایي هغه هایډ دی هغه څه دی پټ دی لکه هغه نه ښکاره کوي نو ما چې نه ښکاره کوي جو دله شو که نه غیرتي سړی خو فرنټ ته راځي څه ته راځي نو دا هم دله دی پلار هم دله و نیکه هم دله و پوره خاندان او نسل یې دله دی ځکه خو فرنټ ته راځي نه الله دې فرنټ ته راوله نو بیا به خبرې کوو او ښه په قانوني ژبه کې به یې کوو په کومه ژبه کې به یې کوو نو داسې دلهګان دي نه نو اولدار صاحب هم خاندل و یاره ته هلته هم داسې لګې دلته نو ما یې دله دی خو خپل نوم پکې منشن کا چې ما کمپلینټ وکړو ستا په سر کې زه ښکر ګورم چې بیا هم زه ستا نه تپوس وکړم څه دې خیال دی نو داسې دلهګان په تیمرګر او په دل کې شي د 12 ضلعي خو ما ته د دې علاقې دله ښکاري ځکه د کور سپی خطرناکي څه د کور سپی خطرناکي دا ما ته د کور کتا ډاغ ښکاري غپ غپ استاذ ٹھیک ده جی بهرحال سمې وي زمانه موضوع به یې لاړه شي نو دغې دلهګان ته ووایي که نه چې کله کمپلینټ کوئ که نه اف آی آر کوئ نو نوم پکې لیکئ پلانې بن پلانا څه شی دلتوب مه کوه بېغیرتوب مه کوه د شانه ګزار مه کوه په پرنټ راځه چې ویې پلو په پرنټ راځه